الله أكبر الله أكبر. زما محبوب پیغمبر د ډېر لوی شان خاوند دی. ټول وی الحمدلله. قسم دې د سردار کونین صبر تحمل بیانول نشم. زما خپل جړل زماد رضی الله عنه یې سره روان شم. ما اولیدل چې دغه بهترین انسان چې د ډېرو بدرنګو خلقو منځ کې ولاړ دی، خفه دی، مایوس دی، دردمند دی. زه حیران شوم. ناګهانه مې دې کس ته کتل چې زه سور رارسېدلم. دی روان شو. بس خلق ورپسې شاتم روان دي. آواز کېږي ار یو د خولې نه بدرنگ نعرہ لگئی، بدرنگ آواز کی اے خلقالی ونے روان دے، اے خلقالی ونے روان دے. معشومان ورپسی روان دی، مخیدہ نورانی بشرم روان دے. زمادوی معقولی دل دی دی خوان پدی باندے. یو ظالم گزارو کو سرداری کونین د بدن ناوی نبار رہوں و تلا. آواز دا کیگی دا لیونے دے، آواز دا کیگی دا مجنون دے. یو کس چیزان د نورو مشرگنی اغا آواز کی نعرہ لگی اے خلقات دی تابداری مکوئی. یا ایوہ الناس لا تطیعو فإنہو کذاب. نعوذ باللہ من ذالک. اے خلقان دا دی کس تابداری مکوئی، دا کذاب دے. نعوذ باللہ من ذالک. سرداری کونین مبارک روان دے مخیطہ گزار را گئی. زمادوی پزان پوی نشم آواز میں اولگولو اے خلقا ما پی جنی کنا. سو کسان ما تراتاو شو ما توی ولی دی پی جنونا پتا زمنگا دیر کارو نکیگی. ورطوی وری زدیر بہترین کاہن ما، ز بہترین جادوگر ما، ز بہترین خاوبت بیلون کئی ما تٹی مراکی زور تراتاویگ. وی سرداری کونین تراغلم رنبے ملاقات تے دن اولان دی ملی دلے ندے. زورتویم اے نوجوانا زما خبر ہو رہا تاپس خلق شاترا روان دی. دیر مزیدار مختی دے، دیر مزیدار اخلاق دی خنار دا لگی گی چی دالی ونے دے. سحر ور باندی شوئے دے، جادو ور باندی شوئے دے. نکمات اجازت را کی زبستا علاجکم. سگوئی زماد زبستا علاجکم مالا اجازت را کا زستا بیماری کورم. وی سرداری کونین ماتا پتلو کی فوراً او فرمائل نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه. دائرہ تتلو کی خطبہ شروع. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. خطبه ورتور ولا اے نوجوان ووراج اللہ رب العالمین چاہتا لار اخی خدای بلاری کینا. ما تزما رب لار خود لیدا، ما تزما رب رہنمائی کڑی دا. زلیونے نیما زماد رضی اللہ عنہ چدا الفاظ اول وی ایک دم پما باندې دا بدن میں داسی ویخت دا بدن را باندې نیخ شو.
چې داسې الفاظ زمانه لوی شاعر لا په عربو کې څوک دی خو داسې درنه خطبه داسې بهترین کلمات چې ما د سردار کونین وای د خولې نه واورېدل وای زما د دنیا د زړه مکمله بدله کړه وای ما ورته ویل چې باس زما درخواست دا دی زم د دې کلمې اقرار کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله ټول وای لا اله الا الله محمد رسول اے داسې وای کنه چې یو بل په قیامت کې گوايو ټول وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امر سره وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما دوی اے د الله حبیبا زخب الله ر اخترو منا بس لاس مبارک را وګود کا بیعت وکړو په اسلام باندې ورته اے د الله حبیبا یو ځل ور سره لاس کې خود خيار وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ډېر خلا کله چې دویم ځل ورته لاس ورکو سرداری کونین تا نسما دوی زما دی پرب لا یزال قسم وی چې زما د سره اراده ما ته معلومه وا سرداری کونین رات او فرمایل اے زما دا دوباره بیعت تا سره ستا د قوم د پاره تا سره کوما وی زما ارادم دا وړم به بیعت خو می د ځان د پاره او دویم بیعت کې مقصد سو دویم بیعت کې مقصد داو چې زه د سرداری کونین د خوانه د قوم د پاره د اسلام دروړو بیعت واخلم او خيار ډیر زیات زماد رضی الله عنه وی چې قوم ته لاړو وی اے قومه داس یو انسان درته زه نخم چې خلق پکانو ولي د خلق خیر خواوي خلق ته امن غواړي خلق د شر نه بچ گئی خلق یو الله تعالی بلی د ډیرو معبودانو دروازه ور باندې بندي او د یو معبود حقيقي دروازه په کولاوي هغه ورته ویل چې تا مونږ ته په دې قبيله کې تډیر مشهوري په صداقت او په عدل باندې تا کله دروغ نه دی ویلي ته چې د چا تایید کې مونږ به تایید کوو خدای پاک ډیر قوم ته هدایت نصیب کو خو ووري زمات د بلې قبيله نه راغلو کوم ځای نه راغلو بلې قبيله نه یو ځلې زمونږه مور مبارکه ټول وې زمونږه مور مبارکه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک روایت را نقل کړي مبارک فرمایي وی یو ځلې د دوه کو سردار مبارک سره زناستم وی ماته داسې ولیدل او وی فرمایل اے عائشہ ما ته خدای داسې دوه ګوانډین را کړیو د الفاظ دی ووري د الفاظ ترجمه درته کوم دو داسې بدرنګ ګوانډین ما ته الله را کړیو چې ما دا وینا کلم د خیر سا اغست نه دا بی عائشہ فرمایي داسو ورته ویو ابي معيد ته بل ابي لهب د دوړو پمنس کې زپروتم خو دوړو ما تړو او چولو ډېر بدرنګ ګوانډین ما ته الله را کړی خراب ګوانډین الله اکبر الله دې زمونږ استاد د یو بل سره تعلق د دین د بقا د لپاره نصیب کې د خپل رضا لپاره دنیا د لپاره چا سره دوستی مساته ښا دا دنیا یو داسې عارضی شي د نن تاسو سره یو سبب بل سره تعلق مقصد صرف او صرف د الله رضا ګرځول پکار دي دا دنیا خدا د خدای پاک موږ له پیدا کړی څومره زمون قسمت کی کدا ټول جهان موږ په شاره واړو خو چې څومره الله موږ ته لیکلی هغه زمونږ وینور بده بل چا نو عزیزانو ارچاته چې ورزي تعصب په نظر مو ورزي ما ته چا سره به تکړه و به مې داغه نه بعد موبایل هم بند کړی چې مډیرو کسانو خواري کړی خو ما بس اوچت نو غړم یې اسخاپو ما ته یو کس موبایل کوي ز پلان کې مو تاسو خبره کړې و چې سپلو سره مونږ نه کېږي د جنازې مال خان ولی ويره چې دا خو کېږي مالک او ور سره ورکنه جنو د دې خبرې ضرورت سو ما د مالدا سے چل دی
چې ته خو د سپلو سره وې خو مالی انشاء الله ستا دومره پلیته سرمنده ستا زما عقیده دا ده ځکه چې الله رب العالمین بے ادب انسان ته ایمان نه نصیب کوي. زما د چا د مړو سره څه کار دی؟ خو مونږ غرض دا دی چې د خدای بندګانو راځي زما مړی ته زما جنازې ته پر رب مې بخې په تکبر کې ورته ودرېږي دغه خورې به ستا خپو سره نه ستا د دې جبین سره لګي دا خورې به ستا د بدن سره لګي. راشه ځان امانت کا نن که ته الله ته په عاجزۍ باندې د سپلۍ وویستلې نو ستا په دې عبادت کې به الله حسن او جمال پیدا کړي. نو نن دور داسې دور دی د هغې نه بعد موبایل بند کړو مالې روکې که په بلا دی جمعې ورځ د مالې سم برپېش رهایي کېږي اوس دې خلقو ته مقصد هم دا وي چې دې څه ووایي خو زما واورئ ورځې نه بلې ته ګورې بهتري نه راځي بس نور تاسې خپله خوښه ده. سوال درته کوم زمونږه مفتی اعظم ولی کامل شیخ الاسلام مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده هغه مبارک په اکوړي کې فرمایلی وزل چا ورته مفتی صاحب وای ما ته مفتی صاحب مو وایا وای منګه اسمی مفتیان یو څه شو اسمی مفتیان یو وی مفتیان زمونږه هغه خلقو چې چا مونږ ته د اسلام یو بهترینه نقشه او ډالۍ مونږ ته پیش کړله هغه خلق مفتیان یو کتاب کې به دا او نه ګورې دا وی یو کتاب کې مونږ خو ډېر بابونه وکتل خو چې د مانځه حکم راغی نو مونږ به د الله رب العالمین د دین پسې ځو. الله فرمایي وثيابک فطهر ستا دا سپلې که ته جامې ګڼې پیزارې ګڼې دا ته څه پته لګي چې ته د جنازګۍ ته راتللې د جنازې راتلو نه وړاندې دلته بول پراته او ستا سپلې په بول لګېدلې بازار نه دکان نه دې راواغستې په خپو دې کړې او جنازګاه ته رادننه کېدلې او دغلته سپي بول پراته زمونږ جنازګاوې چېرته محفوظ دي زمونږ خو هسې غرض مې دا دی استا الله نه یره پکار ده. د مفتی صاحب رحمت الله علیه دا خبره یاد ساتئ چې اوس مفتیان کم دي اسمی مفتیان ډېر دي خو هغه مفتیان چې هغه د افتا په آداب باندې د افتا په ورکولو باندې ورته الله عبور ورکړي هغه ډېر کم دي. الله دې موږ د خپلو مشرانو پسې روان کړي. بس ما خو دغه نظر دی استاد خپله خوښه ده. بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زماد رضی الله عنه د قوم د پاره زماد معلم ولېګلو داعی ولېګلو دلته نږدې قریش دلته صنادید قریش لوی خلق دي او د سردار کونین نه چار چاپیر پراته دي چار چاپیر. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه دا واقعہ بیانای حضرت عروت بیانای رضی الله عنه د زبیر رضی الله عنه زویتا د عبدالله رورتا عبدالله ابن زبیر رورتا عزیزانو دی ورته وی چې مال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی د خلق تکلیفونه چې دا غین ته ور رسیدلی عبدالله بن عمرو بن العاص ترګه ډکی ډکی شي ورته وی لیدل حال درته بیانوم نه وی بیان کراته وی خلیدل حال داله وایذا یوزری دل تولاړما سرداری کونین مبارک می د کور نراغی حتیم مبارک تعالی د خطه شلو سرداری کونین مبارک می نیت کو تړلو منځي کولو د دین وړاندې سرداری کونین می طواف کولو ډمبه چکر وهلو دری مشرکین مکه ناستی حتیم کی یو بل داسو غبا دی وهلو با سړي عادت دا ودا ګوروي سردار کونین چې کله دل ترانیز دی شو یو بل ته بدرنګا کلمه استعمال کړلا د نبی علیہ السلام بارکه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زما په دې خبره باندې خپش سردار کونین مبارک ته نه لاړ
مسپل چکر ته دوام ورکو. کله چې دویم ځل باندې راتاو شو عبدالله بن عمرو بن العاص زم ورنږدې شوم وای ابي جهل لعینا امیہ ابن خلف او ابھی معید درے والا ناس دی سرداری کونین مبارک تے بیا دوبارہ بدرنگا کلمہ استعمال کڑا خراب خبر ورتا اکڑا سرداری کونین ورتا انلی دلاغت روان شو دریم چکر چی سرداری کونین وحلو کلا چی دیزے تراغ یو بلتے بیا اگا کلمات استعمال کڑلو چی نبی علیہ السلام مبارک وربان دی خپشو دیر زیاد خپشو بس دا سی اولی دل کلا کلا د مظلوم د زړه आवाज سردار کونین مبارک میں کلا چراغ حتیم مبارک ترا ورسیدلو حتیم مبارک کی نبی علیہ السلام 2 رکعات منځ کړي 2 رکعات منځ او یا د حتیم په خوا کې 2 رکعات منځ کړي یا د حتیم نه لګ دا وړاندې 2 رکعات منځ کړي دا الفاظ راغلی نو ابی جہل لعین پاسے دو آواز کی اے خلقا شتد داسی سوک کسا چد پلان کئی قصب خانی نا دو اخی لرے راوڑی او دا سردار کونین سجدی تلاش او برے ورباندے او غرزے شتد داسی سوک عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی وی ابھی معیت را پاسی دلو آواز کی زبیر اوڑما پا منڈا منڈا باندی دی لاڑو دو اخی لرے راوڑو سرداری کونین دیر اگدہ سجدہ و پزمکا باندی تندے مبارک خود لے دے دو قوم پا غم کی جاری دے بدرنگ انسان دا بدرنگ حرکت اکڑلو سردار کونین باندے لرے اغرزولو حضوری پاک علیہ السلام مبارک میں سجدہ کے پروت تھے وی ناگہانا د 5 کالو د 6 کالو یو ماشوم په منډه منډه راغلا او سرداری کونین مبارک میں سر لگولے په سجدہ باندې پروت تھے دی یو بل تگوری خان دی دا واقعہ بیانی چاہتا عروت بیانی ہوئی دی ظالمانو یو بل تخاندل او سردار کونین مبارک تی معشوم راغلا آغا لری پدوارو لاسونو باندی راکاجی درندے کلے چی سمرا زور کولو لری بار کولو سرداری کونین تا دا جڑا نا پتا لگے دا چی ما باندی زما وڑا لور لگے دا و زمان لرے غرزی سرداری کونین مبارک پاسے دلو دا سی اولی دلو دا بی بی فاطمی استرگی سری سری دی بی بی فاطمہ پوارو چاچو باندی لرے دی خواہ غرزی پلار مبارک ورتوی اے بچوڑی دی خوارا نزدیشا دا 5 کال لور میں سرداری کونن غی کی غنی اولا بی بی فاطمہ جاری ورتوی اے بابا جانا دا خلق پتا باندے ولی لری غرزی ورتوی اے بچی زمان اولان دی پیغمبران پا ارو باندے مخامخ ولاڑو پا ارو باندے ارشوی دی زما پیغمبران رونخ زمان وڑان دے داوینا غخی شکی دلی دی و بچی اسلام کی دا تکلیفون را روان دی بی بی فاطمہ خپشولا دی خواہ اولی دل ویا الہ العالمین چاچی زما د پلار پا بدن مبارک باندی یا اللہ د بدرنگی دوسیز غرزو لے دے یا اللہ اغم خون پا جہنم کے بدرنگ کا یا اللہ اغم خون پا جہنم کی بدرنگ کا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قسم پا خدے زما عقیدہ راغلا چکر د بدر میدان راغے دا بدر میدان وہی کم مشرکینی مکہ چی سرداری کونین ورطا دعا بدعائی کرے دا پاگی کی میں اگا کسان اولی دل چی بی بی فاطمیم ورطا ازار کرے چی دا بدر پا مردارانو کافرانو کی دا اگوی مخون بانتہائی بدرنگ شو زکا ابی جہل مخصور سپینو غٹ پٹ سڑے
خوی دومره دا مخ بدرنگ شو دا ابی جهل دومره دا مخ تور شو وی لکه سکروٹی چی آغا ایرشی تورا سکروٹی تینا جوڑی شو دا مخ تاسی بدرنگ شو وی ما آوازو کو دا بدر پا میدان کی چی واللہ دا بی بی فاطمی ازار اللہ امانت دوی تساتلے و دا بدر و رضی تا عزیزانو پیغمبر علیہ السلام مبارک دائی دویم علم حوا بل ورز حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کی او مبارک فرمائی وہ یوزل علی رضی اللہ عنہ مبارک فرمائل فمنبر بان خطبہ الاستلا او اعلان کو اے ملگرو زما علی کرم اللہ وجہو اے رونو زما ستاسی پا ذہن کے بہادر سڑے سوگ دے بہادر سڑے سوگ دے تکڑا سڑے سوگ دے نوی دیرو کسانو اشارو گچی یا علی اغتی الحمدللہ علی کرم اللہ وجہو لوی بہادر انسان دے سمثال نشتا الحمدللہ زمان عقیدہ دادا دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا چھ صحابہ کرام ٹول بہادران دی دا خلفاء راشدین پاک زان تا یو شان دے علی کرم اللہ وجہو مبارک اغا ورطوئی چھے نوم نپی جندو بہادر کا سوگ دے اورتوئی اے علی منتپت نشتا من خوئے بہادر تئی وی نناز بہادر نیما بہادر اغا انسان دے چکل مشرکین مکہ میں دسرداری کونین نچار چاپیرا مکہ کی دیروا چولا ابی جہل ظالم آس گئی چنندہ پیغمبر چاڑیر بدرنگ کرلوز انعام ورکو ارسری ورباند خپل گزارو نکول ابی جہل لائن خور راواغستلا سرداری کونین مخ مبارکی ورباندی اویشتلو سرداری کونین مبارک مستر کی مبارکی شنڈ مبارکی مخ مبارک دا پخور باندی رنگ شو وی حضوری پاک علیہ السلام لگے ہوں خوری دزان نلری کولی وی چما قتل زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا بی بی فاطمہ خور دا دا علی کرم اللہ وجہو خینہ دا دا سرداری کونین لور دا پا منڈا باندی راغ للا او بی لاس کی دی پا یو لاس باندی بی سرداری کونین تا پا مخ باندی او با چولی او بل لاس مبارک بی دا نبی علیہ السلام پا مخ باندی راغ کلو ورطوی اے بچی جانی ولی جاری کم خبرتا جڑی بی زینب ورطوی یا بابا جانا دا سنگا خلق دی کل در تکویان اوباسی کل در باندی خزر را غرزی کل در باندی لری اچی کل دی پکانولی زما بابا جانا تدی قوم نسغواری دا قوم با پتا غالب شی من بیتیمانی شو تا باندی بسی تم روڑی سردار کونین ورطوی اے بچی جانی خپکی گما دا قوم با من باندی کلم خدین غالب کئی یہ بچی مخپکی گا دا با مغلوبی خواہ من بغالب کی گو تسلی ورکڑا نو حضرت علی کرم اللہ وجہو فرمائی بہادر سڑے پیجا نہیں صحابہ بیاو یا امیر المؤمنین یا علی نمم خوئی نے پیجنو وہی بہادر کسو صدت خیم سوگ دے فنبی علیہ السلام باندے چار چاپیر نہ گزارو نہ راغل چار چاپیر نہ گزارو نہ راغل ہر طرف نہ گزارو نہ پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف ہو رسیدو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہادر دے وئی وہی بہادر سایدر تزخیم وہی پا منڈا ابو بکر صدیق راغے وہی زمان محبوب پیغمبر ترونو وشتلو نو نیزدی رشتہ دار خود تروی چورا رخلاص کی دا سیدہ کہنا دا تر خوڑی رخوگا رشتہ دا تر را پاسی گی ورارت بدری گی لیکن وورا اے مدینے والاو اے انصارو اے مہاجرینو
اے د یمن او د شام اوسیدونکو زما په خپل پیغمبر باندې هر طرف نه گزارونو ترور باندې گزار کړی دی د قبایلو مشرانو گزارونه کړی دي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ یو آواز کی اے خلقا ولی ور باندې دومره ظلم کوي ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ آیا تاسی قتلوی اغا کس افسوس دے پتا سبان دی چی اغا سڑے تاسی قتلوی چی اغا درتوی چی خدے یو دے اللہ رب العالمین واحد لا شریک دے ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تاسی قتلوی اغا کس علی کرم اللہ وجہو وی بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکل دا نعرہ لگولا ابھی معیط لعین ظالم بدرن نعرہ اوگ لگولا مشرکانو توی باس پریگ دے پیغمبر او ددن تاوشی ملگری را اونی سی ملگری در نخلاص نشی چه سوک دا کریموی چه لا الہ الا اللہ یو پر ندائی ابی جہل لعین سروی دا اوخ دا سیو سپاڑا اڈو کیو وی دا راواغستو او ابو بکر صدیق پا دیزے باندی اوہلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بہادری مظاہرہ اکڑا وی یو لاس بے دا سی وحلو بل بے دا سی وحلو وی ما دا حتیم پا خواکی اولی دل دیار لس مشرکان پراتو او ابو بکر صدیق نیغ ولاڑو وی بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سردار کونین پیغمبر علیہ السلام دلاس انو تزا نبی علیہ السلام ورطوی تم رازا وی نزلگی سارم علماء نکتہ ذکر کئی وی ابو بکر صدیق ویل چه ما د دوی نخپل محبوب خلاص کو زان میں ورطا دوبارہ بے ادرولو کہ دوی اس غصکی چه پا ما باندی تشکی کچھ رسول اللہ مبارک لگ تکلیف ہونا رسیگی آئے ہائے یار دغی توئی دوستان باشد کی گیرت دست دوست در پریشان حال ایو درماندگی پدا سے دوست سادی بابا وی دو دوستانو دو دوستانو پا زنگل روانو مختا زمارے راگے چی زمارے راگے دا یو تینا تکڑو ونی تو خطلو بل زما غندے شڑ پڑو دو بود خطو نو نسیبا دو تدیر آوازونو کو زمارے را ورسیدو بس دا او خیارو بس زماری تیزان مڑکو زمارے چراغے نزمری کی او عادت تا دے چاگا مڑ انسان بانے چک نہ لگئی پا مڑ حیوان چک نہ لگئی زمارے آگے وقت پوری دا حیوان غوخا خوری چی حیوان کے سائی گورے تاسی بکتلی چی کل حیوان مرشی داتی بیزی دغا رنگ انسان چاگا تیز اگوری پوردانگی خو چکل انسان مڑی دا بید مڑی یو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ و شیر دے ترجمہ کرے ہوئے عجیبہ خبر دا وی شرمخ دا مڑی ندانگی اوی منگ مسلمانان دا خپل مڑ و رور غوخ خورو شاعران خوڑے لوی خلقی کن علامہ اقبال کلی اشارہ و نکڑا چا عجیب دا اللہ فرمائی دا بل مسلمان غیبت دا سے دے لکا دا مڑ و رور غوخ چخوری نوی گور اسمارے چی مڑ انسان اگوری دانگی تینا او منگا سیبا دا مڑ رور غوخا خورو دا دیر خراب خبر دا نو سادی بابا وی چی کل اسمارے راگے نو پیوزے ورطا بینکڑا نو آگے سابند کڑا وگونو تے ورطا پوزا ویوڑا بس اگا بالکل آواز خاموش کو زمارے تروان شو دا بارے ونی والا چی راکتا شو ورطا وی یار عجیبہ وندی کار دے وی سنگا وی زمری در تا وقت سو التا سر وی خبری کولے وی وی سی در دویل وی زمری دا تویل دوست آن باشد کی گیرت دست دوست دوست آن باشد کی گیرت دست دوست در پریشان حالیوں درماندگی دا سے دوست بسکے چی پتا تکلیف را گئی تیز مری تلان دی پرے خود لے وغدر نونی تو خطلو دا سے دوست مویا چی تال تکلیف کی پخن رازی ابو بکر صدیق دا سے دوست ہے سرداری کونی پدے بانا باندی اوستلو آز کی ماں سر جگر
کیز جنگ تراغل ایما. علی رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ بیان اولا دا واقعہ بیان اولا. اے مدینی والا ہو رہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چار چاپیر ظالمان تاؤں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں لاڑو ابو بکر صدیق ورتزان ڈال کرلو پدبان دے خلق راتاؤں شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دمرا اہلے شو دمرا تکلیف ور باندې ظالمانو روڑلو چې دې د مکی مکرمه په مبارک خور باندې پروت دی. او عزیزانو اشرف فرید نبی رحمت اللہ علیہ فرمائی بل عالم قول نقل کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لاندے پسمک پروت دے بے حال پروت دے. یو بلتوی دخلین اس الفاظ راوزی غور تکیدی چی سرے سوی اخیری وقت کی اخپلاقی دپرے خودلا واپس زمان دین تراغے سوی ابھی معید ظالم ورتراغ وگی ورتکے خودو. ابو بکر صدیق لادن آواز کی ومحمدا اے زما حبیبا. ابھی معید ظالم ورتک خلباندی گزار ورکلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں شنڈی مبارک اوپر سیدلے او پدی مبارک شنڈو باندی ہوئی الحمدللہ. یو ظالم ورطرا گئی ورطوی ابو بکر صدیق خبر ختم کا انکارو کا گنی بل عذاب دربان را روان دے. ابو بکر صدیق ورطوی نور خسویل نشما خو اللہ تی ما تسل روح نرا کی او اللہ دی سلوار روح نزما پا جانان قربان کی. عشق دقتوی علی رضی اللہ عنہ فرمائی بہادر داد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پروت تے دیر تکلیف سر پروت تے. دید قبیلی او کس راغ ویلی باس سڑے بے ہوش ہے گزار ور باندې اونکی اغیر د ډېر غصې نه د لاس اونیولو او دې په بے حال حالات کې داسې دیوال سره ووهلو. زوی مونږ ته دې پیغور جوړ کو او زه بس مونږ په غم مکه کړه هغه تللی چېرته شو قدم یې نشو اغستلی. د قبیلې دو کسان رالل او د لاس او خپور یې ونیولو کور ته یې بوتلو. چې کله یې بوتلو ام خیر د ابو بکر صدیق مور ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازہ کی واچو دا زوی تے سنبھال کا من قبیلہ کو غم بانی ککڑی جگڑ راتا پیدا کی دا سنبھال کا. ام خیر ہوئی زراغلم ما محبوب ابو بکر صدیق دا چا پا عشق دا چا خمبیر چی دا نبی علیہ السلام پا محبت کی نا بالکل تاو راتاو دے ما انیو او بو مثلو کٹ کے مواچولو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل بے حال دے. ام خیر ہوئی زمایو دیر خمل گریوا اگر اغلا چوی قتل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیر زیادہ بدن تکیدل دے دا ہر زین وین بارا روانا دا. اللہ را فاطمہ بنت خطاب تا خبر میں در تکڑے وکنا یاشی کنا ما ولد فاطمہ بنت خطاب خبر بکوما ویلی میو خدا دا عمر خوروا فاطمہ بنت خطاب تی تپوس گئی ورتوی دیر خبر آگلی ورتوی زدت خبر اب کو کور کی غوڑشتا کنا دو اخی غوڑشتا اگا مبارک ورطا سیا خوادی خوری دل وی دو اخی غوڑی خوشتا خو ما سل ساتلی دی وی سل دی ساتلی پس ایداز ما پت راز دے اوخی غوری میں ساتلی خو سل میں ساتلی دی سل دی ساتلی د مومن سره روحانی رشتہ وی ښا مخ کې تاسو د ما سوال زماد رضی الله عنه رمبه بیعت کو د ځان د پاره دویم بیعت کې می غرض سوی دویم بیعت کې می مقصد د قوم د پاره غسلو. نبی علیہ السلام را ته خبر ښکارا کړه چې دا دویم بیعت د چا د پاره دی د قوم د پاره دی. اے فاطمہ بنت خطاب وئی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وئی اے زما مومن خورے دا ما چا د پار ساتلی دی
اور تو معلومیږي دا چې تا دوباره ګرم کړل وای او دا ګرم پراته دي چیرته وړما او ته وای چیرته وړي وای تپوس مکوا دا یو داسې چاته وړما چې پاغي باندې زمازان او مال قربان دا زنانه ورته وی زمام یو درخواست دی هغه درخواست دا دی کدا غوړي چاته په پیسو باندې ورکه زبر ډبل قیمت درکما غوړي ما تراکا د ام خیر بچوړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میں د مشرکین مکه و د لاس پروت وهله شوه دی داغه بدن ټول ټوک ټوک دی وینه تیر روانه ده نو مال دا غوړي دا کز به ډبل قیمت درکما زوړم ورتا فاطمه بنت خطاب ورته سخل جواب ورکئی ورته وی اے خوري زما دي پرب د کعبه قسم وی چې دا غوړي ما داغي د پارا او د نبی علیہ السلام د نور عاشقانو د پارا ساتلی دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پارا او داغه د عاشقانو د پارا ساتلی کاغي باندې تکلیف راځي د زبا علم داوی ضرورت ور باندې رفقم فاطمه بنت خطاب لاړه يرونو ووري خزي خډيري تلی په جهان باندې قسم په خره د خدیجه ایمان د عائشه ایمان د ام حبیبه ایمان یا الله نو او د فاطمه بنت خطاب ایمان په ایمان وای داس ایمان به پیدا شي داس مثال به څوک ورکی فاطمه بنت خطاب د کور راوځي غوړي ور سره دي صادره پیراواچو او شکل را زمونږ د پښتنو کې زنانو کې بعضی عادتونه د وسنو کې نه دا وسنې خټول یورپ پر روان دي هغه پخوانی زنانه د بډایګان نه دي دی بچي غوړي وړل نه به سور باندې کې خدل یې به صادر راواچول نو باز زنانو بل چې بد نظر په ونه لګي فاطمه بنت خطاب وسنګ پټوړي هغه دی وجه نوړي چې نظر په ونه راګي هغه وایزا ما اريد الجزما ورور دي التا ولار دي عمر رضی الله عنه ګډه راوستي بيزي راوستي عمر رضی الله عنه مبارک لا ایمان نو راوړې وې دې ځکه عمر صاحب چې ایمان راوړې ان شاء الله واقعا بیانو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوتنا وکاله بعد هغه ایمان راوړې دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سلوختم مسلمان دے پلولوی مشرانو کی نو فاطمه بنت خطاب دے ډېر مخکې ایمان راوړ دا عمر صاحب دی خور مخکې ایمان راوړ نو دی فرمایي چې ما اوریدل چې زما ورور روان دي نو ورور په ما باندې ډېر شفقت کول عمر رضی اللہ عنہ په ما ډېر شفقت کول ما ته اے فاطمه کوم رواني ما ویل رورا زما دا غوړي یوي زنانه ته پکار دي داغه بچه په تکلیف کې ده دا غوړي وروړما عمر رضی الله تعالی عنہ ما ته قتل ما ته اے خورې دا غوړي بکم وی نور رمضان سره یو سا دا غي ورته ضرورت وی بی فاطمه وی زروانه ما وی سره کې یو درد راغ چې یا الہ العالمین یا الله ابم کما ورزوی چې زمارور په شوندو باندې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دارک لاړم پزړه کې می دا کرری بلو ام خیر دروازه کې ولاړه وا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مور مبارک ما ته وی اے فاطمه صدر لاندې دي سني ولیدي ما ول ما غوړي وړل ډېر خوشاله شو وی غوړي ما نه واغست وی زه ورته ورغلم ما ورته ول اے ابو بکر صدیق حال دې د عشق څنګه دی وی خپل مور ته او قتل پډېر لګو خبرو سره مور ته ویل اے ګرانی مورې د سرداری کونین زما د معشوقي حال سره حال را تر وړا بی بی فاطمه بنت خطاب کله چې د आवाज اوریدو غلی د کور نه راوتلا
غلی غلی را روانه دا ډایرک د ارقم کور ته راغله دیوال خوا کې ولاړه ده یو صحابي نه تپوس کوي سرداري کونین څنګه دی او ورته وایي خیر خو دی وایي آو وایي خبرې اخلم ابو بکر صدیق په ډېر درون حالات کې پروت دی تکلیف دی ورته او هغه دی وخت کې وایي چې نبی علیہ السلام څنګه دی هغه صحابي ورته وایي چې بالکل ټیک دی سردار کونین صلی الله علیه وسلم بس په منډه باندې راغله چې راغله ورته وایي ام خیر مبارک دي شه بچی ته دی وایا ته چې پچا عاشق ستا معشوقه ټیک ټاک الحمدلله الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی مور ته اے مورې غوړی پرېدا د بدن غوړول می پرېدا دازه می ډیر خوږیږي ابي موید په دې زبان دی په اډو کې والے ایمان دازه می خوږیږي مورې دې باندې غوړی کېدا خو اے ګرانی مورې ما سرداري کونین ته ورسوا زما د دردونو علاج هغه دی خپل علاج پوئیگم موری ما علتا ورسوان مور ورطا اے بچڑیا تللے شینا وی اگرانی موری خیر دے یو لاس پتا کی دمان بلکی راتا لرگے راک ابو بکر صدیق را پاسی دلو خپای لگی دل نشوا بنت خطاب ورتوی فاطمہ ورتوی دا زما د اسلام رور دے یو لاس زما پوگا کیدا بلد د مور پوگا کیدا زبد سرداری کونین تا ارسوما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں خپیرا کشی یو خوا فاطمہ بنت خطاب دا بلخوا ام خیر دا ابو بکر صدیق مور دا مینس کی ابو بکر صدیق روان دے دار ارقم تا ارسیدل صحابہ کرام توی اے صحابو لار را تپریدی ابو بکر صدیق ٹکی دین نشی دارک دروازہ باندی لاللو ابو بکر صدیق میں سرداری کونین تا اولی دل دری آواز کی الحمدللہ 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 سرداری کونین را پاسیدو سرداری کونین میں ابو بکر صدیق نلاس شاپی رکو ورتوی ابو بکر صدیقا کم زید دیر خوگیگی یا رسول اللہ دازے میں دیر خوگیگی سرداری کونین پہ لاس مبارک کی خودو یا الہ العالمین دا ابو بکر مختا دا ابو بکر زخمرو تا اللہ صحت ور نصیب کا یا اللہ کہ موسیٰ لدی حارون ور کرے ہو یا اللہ مالا دی ابو بکر صدیق را کرے یا الہ العالمین ابو بکر صدیق تا یا اللہ صحت ور کا ام خیر بار والا دا ابو بکر صدیق ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درخواست جمعکوم درخواست مور تا میں دعاؤں کا چھ رب العالمین دی دردن بدل کی مور رات مسلمان کی اللہ اکبر محمد علیہ السلام لاسن مبارک برکڑل لاس لا واپس میں دا آقائی نامدار پا مخ مبارک لا راخ کلے ندے ام خیر دا بار نے آواز کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت خطاب جاڑی فاطمہ تولے جاڑے فاطمہ تولے جاڑے فاطمہ وئی اے ام خیر جاڑم پدی باندے کاش دا دردنا ما ترسید لے او ما دخل رور دا پار دعا کرے کہ اللہ زما درور پا حقم قبول کرے کاش زدہ سے درد مندے او ما دا دعا کرے او اللہ دا عمر پا حق قبول کرے مانا دادا کہ دا اسلام پا دردونو کی خوندون دی اسلام پا دردونو کی خوندون دی اگا معشوقا چا عاشق تا حاصلی گی بڑیر و تکلیفونو حاصلی گی ابو بکر صدیق مجنون دے یا اللہ زدی ٹوٹا ٹوٹا شم زما جانان دی سلامت وی زما محبوب دی سلامت وی اللہ جل جلالہ
دې مجنون بارک څه فرمای ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. دیو جن علی رضی اللہ عنہ فرمائل وی ووری خلقا قرآن کے اللہ فرمائی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا ستاسی پا خیل باندید موسیٰ علیہ السلام پبارکی یو نوجوان چه دا فرعون دا خاندان مومنو مسلمان ظلمیو اغی فرعون تویل تاسی قتلوی اغا انسان چوی خدای یو ذات تے یکتم ایمانہو پٹے ساتلیو ایمان. ابو بکر دا رجل مومن دا موسیٰ علیہ السلام نا زید بہتر ابو بکر صدیق دے زکر دا موسیٰ علیہ السلام ملګری چې هغه ایمان پټ ساتلو او د پیغمبر علیه السلام ملګری چې ابو بکر صدیق هغه سوال لا اله الا الله محمد رسول الله. نو علی رضی الله عنه فرمایل چې بہادر انسان هغه د موسی علیه السلام د رجل مؤمن نه ډیر بہادر چې کوم دی هغه زمونږ ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. مقصد دا دی د تقریر خلاصه دا شوه چې ورونو اسلام په صداقت ساتلی شي، ایمان په صداقت محفوظ کېدلی شي. ایمان د انسان نه د څلور دیوالو مطالبه کوي. یو دیوال د صداقت دی، بل دیوال د اخلاص دی، بل دیوال د کامل یقین دی، او بل دیوال د بہادری دی، د شجاعت دی. په دې څلورو دیوالو کې ایمان محفوظ دی. که په دې څلورو کې یو دیوال نه اخلاص دی نه کور دی کنډر دی، شیطان به هر وخت راځي او حمله به در باندې کوي.